د قرآن کریم د 10 سپارې 9 نمبر سورت الانشقاق سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل کړل شوی دی. 25 آیات او یوه رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله جل جلاله په نامه سره چې ډیر زیات مهربان او پوره رحم کوونکی دی. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. او هغه وخت چې اسمان وچوي او سیري سي او واوري ومني حکم د خپل رب او اسمان لایق او وړ دی د الله د حکم. او هغه وخت چې مځکه وغوړول سي او هواره سي او د باندې راوباسي هغه څه چې دننه په مځکه کې دي، که مړي دي که خزانې دي، او خالی به سي د ټولو شیانو څخه او ومني مځکه د خپل رب حکم او مځکه لایقه او وړ ده د الله د حکم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. ای هغه انسانه بېشکه ته عمل کوونکی یې په سعی او کوشش سره و طرف ته د خپل رب په عمل او سعی سره، نو یو ځای کېدونکی یې ته د هغه یعنی د خپل عمل سره. نو هر هغه څوک چې ورکړل سي عملنامه د ده په رسته لاس د ده کښي، نو ژر دی چې حساب به وکړل سي د ده سره حساب ډېر اسانه، او وبګرځي و طرف ته د خپل اهل و عیال په جنت کښي خوشحاله. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. او هر هغه څوک چې ورکړ سي عملنامه د ده وروسته تر شا ده یعنی د شا د خوا څخه په چپه لاس، نو ژر به نارې کړي دی هلاکت ته، نو وبغوښتل سي د هلاکت دپاره او داخل به سي بل سوي اور ته یعنی و دوژخ ته. بېشکه دی و په خپل اهل کښي یعنی په دنیا کښي خوشحاله. بېشکه د ګمان کاوی د دې چې هیڅ وخت به بیرته نه راګرځي، ولې نه؟ بېشکه رب د ده الله جل جلاله و په ده سره ښه لیدونکی او ښه پوه. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. نو الله جل جلاله وایي قسم اخلم په سرخي سره د ماښام او په شپه او په هغه څه چې شپې سره راټول کړي وي، او په سپوږمۍ سره قسم اخم هغه وخت چې سپوږمۍ پوره او مکمله کړل سي. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. خامخا به ورسیږي تاسو یوه حال ته وروسته له بله حاله، یعنی د یوه حاله څخه به بل حال ته وګرځېږي. نو څه سوي دي دوی ته چې ایمان نه راوړي، یعنی څه سبب دی د دوی د ایمان نه راوړلو؟ هغه وخت چې تلاوت سي پر دوی باندې قرآن کریم، نو دوی سجده نه کوي. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
بلکې هغه کسان چې کافران سول د اسلام د دین څخه او قران کریم یې درواغ وبلی، الله جل جلاله پوهیږي په هغه څه چې دی پټوي په زړه کې، نو زیری ورکه ودی ته په عذاب سره دردناک، مگر هغه کسان چې ایمان یې راوړی دي او عمل یې کړی دي د نیکو اعمالو او شکرونه یې کړی دي، ستا د دې لپاره اجر او ثواب نه ختمېدونکی.